په کندهار کې د روژې په میاشت کې د دې پر ځای چې د خوراکي توکو نرخونه ښکته سي بلکې نور هم لوړ شي. کندهار ښاریان وایي د خوراکي توکو سره سره د ځینو نورو توکو نرخونه هم لوړ سوي دي او دوی د رانیولو واس نه لري. د خلکو په وینا د کمزور اقتصاد او بیکاري له امله نشي کولی چې په لوړه بیه خوراکي توکي رانیسي او د راکښته کېدو غوښتنه کوي. دوی له کندهار ښاروالي او تجارانو څخه غواړي چې نرخونه راکښته کړي او د روژې میاشتې په خاطر له هیوادوالو سره مرسته او کومک وکړي. د دې شي سره شروع کو بیا تر وړو د ضرورت تر شي پر دا کمال ګران سوي دي. زیاتره دکاندارانو ګران کړي، تجارتان ګران کړي چې ورځ موږ دغه 400-500 غني د ورځ پیدا کوای سو. هغه د روژې په راتګ سره د شانګر د ګران سوي دي، پیاز ګران سوي دي، غوړي ګران دي، اوړه ګران دي. چې روژه راسي هر شی 1.5 ګران سي. د ښاروالۍ څخه موږ دغه هیله ده چې د شان په روژه کې کنټرول کړي او د شان ارزانه کړي. د ښاروالي ویاند وایي هیوادوالو ته شمیرې اعلان کړي چې تر نرخنامې د لوړو بیو په صورت کې دوی خبر کړي او له خلکو څخه یې غوښتي چې د مارکیټونو له نظارت سره دقیق معلومات شریک او همکاري وکړي. دغه شمیرې هم اعلان کړي دي که هر چا په هر ځای کې دغه نرخنامې نه عملي کولې تاسې زموږ سره ادرس شریکوي، انشاءالله موږ هغه ځای ته ورځو. نو موږ د عامو ښاریانو څخه هم دا غوښتنه کوو چې د ښاروالۍ سره د نرخونو په کنټرول کې تاسې هم همکاري وکړي. دکانداران بیا وایي د خوراکي توکو نرخونه په باور نه دي، کله پورته سي او کله کښته، او ادعا کوي چې ښاروالۍ نرخنامې نه دي ورکړي او که یې ورکړي هم وي د ښار ځینو دکاندارانو ته یې ورکړي دي او نه دي عملي سوي. د دوی په خبره نرخونه د دکاندارانو نه بلکې د تجارانو لخوا لوړیږي او کښته کیږي چې ښاروالۍ باید د هغوی په وړاندې اقدام وکړي. دغه د روژې شپې د غوړي ګران شولله، هغه د لویه سره سم ګران شوه. د لویه سره څخه ښاروالۍ ولا خوجې شان ته نرخنامه نشي ورکولی، په دا خاطر نشي ورکولی. هغه یو قصاب نانوای ته ورکولی چې دا شان چې ځي ګوره دا په ټول شان په ډالرو باندې ځي. ډالر چې سهار ورسې مثلا خبرې په اویا یې و غرمې ته چې ورسې په 1 اویا یې، ماپښین چې ورسې په 3 اویا یې. وجې سره نرخنامه نشي ورکېږي. دا ښاروالۍ در وسه چې د دوکاندار متحریان پاته دي. نرخونه ولا په روژه کې یو څه ناڅه پورته سوي دي د تجارانو د لاسه څخه. پخوا تقریبا 10 لیټره ډبه غوړي په 250 افغانۍ وه او اوس تقریبا 290 افغانۍ 800 افغانۍ ته یې ځان اچولی. د دوی په غبرګون کې د ښاروالۍ ویاند بیا وایي موږ تر روژې مخکې له تجارانو سره په یوه ناسته کې نرخنامې چمتو کړي او د نظارت پروسه په ټوله روژه کې دوامداره کار کوي او له سرغړونکو سره قانوني چلند کوي. په ښار کې ځینې خوراکي او غیر خوراکي توکو ته نرخنامې ټاکلې وې او د هغو بیا نظارت یې ترسره کړی و. دا چې بیا د روژې په راتګ سره ځینې دکاندارانو سوء استفاده کول او شان خودسري ګران کړل. کندهار ښاروالۍ یو ځل بیا نرخنامې توضیح کړلې او د هغو جدي نظارت یې را شروع کړی دی. هر ورځ موږ د مارکیټونو د تنظیم ماموریت پرسونل ګرځي په ښار کې او په څنګ کې مربوطه ناحیې هم ورسره ګرځي. که هر چا نرخنامې نه عملي کولې، تخلف یې کوي، د هغوی دکانونه بندیږي. نو هر ورځ زموږ کمپاینونه روان دي او هغه دکانداران چې نرخنامې نه عملي کوي د هغوی دکانونه تړلېږي. داسې دی دکانداران خو ځان ته پلمې لټوي، خو داسې نه دی ښاروالي چې دا نرخونه پر خپل سر باندې ټاکي. موږ د لویو تجارانو سره دغه موضوع شریکه کړې ده، دوی سره په هماهنګي باندې دغه نرخنامې ټاکلي دي او کوشش مو کړی دی په دغه روژه کې او د روژې څخه مخکې هم تجاران راغوښتي دي. اوس په دغه روژه کې مو تجاران راوغوښتل، دوی سره هم دغه اندېښنې شریکې کړلې چې دغه نرخونه که د روژې په مناسبت ارزانه نسي، ګران خو بیخي باید نسي. نو دوی بیا موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کوشش کوو چې څومره امکان لري نور هم دغه نرخونه کښته کړو. د یادونې وړ ده چې د ښاروالۍ لخوا د احتکار په صورت کې د احتکار کوونکو مالونه لیلامېږي او دوکانونه یې بندېږي.